مومندره د ننګرهار هغه سرحدي ولسوالي ده چې په تیر نظام کې اکثره سیمې ناامنې وې، خو اوس یې ولسونه له شته امنیتي وضعیته ګواښ دي. وایي په ډاډه زړه خپلې ورځنۍ چارې مخې ته وړي. دوی وایي د اسلامي امارت په راتګ سره یې سر او مال خوندي دی. د سیمې اوسېدونکي د ولسوالۍ له مسؤلینو خوښ دي چې په خبره یې په اړوند ادارو کې کارونه پرته له ځنډه په خپل وخت ترسره کیږي. منګه دلته ښه په امنیت منګه ښه برقراره دی، ښه امنیت هم دی. ولسونه خامخا راځي، دا د ولس خل دي. امنیت د دغه ولس نه دغه امنیت جوړ شوی، همدغه د ولس خل دي، افغانان دي، دا خو هم د بل ځای نه نه دي راغلي. دا ټول ولس خل د امارت پشتیواني کوي او امارت خوښوي او امارت حق فیصلې کوي. امنیت ښه سور کې روان دی، د خدای فضل دی، ډېر ښه خوشحاله یو موږ د طالبانو ورونو نه. او اوس د خدای فضل دی طالب ولسوال صاحب هم راغلی دی او نور امنیت کسان هم راغلي دي. د مومندرې ولسوال مولوي نصرت الله کوچی وایي هېڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې امنیت ته ګواښ پېښ کړي او هغه څوک چې د امنیت د ګډوډېدو هڅه وکړي وبه یې ځپي. نوموړي د سیمې له اوسېدونکو غوښتنه وکړه چې د غصب او جرمونو په مخنیوي کې له دوی سره خپله همکاري لا زیاته کړي. دا خلک مکمل د امارت ملاتړ هم دي او غږ یې اوري او موږ هم غږ اورو. کوشش کوو چې موږ د دوی غږ انشاءالله یو ده او کوشش یې موږ همیشه موږ سره کړی دی، مشورې راسره شریکې کړي دي او نظرونه یې راسره شریک کړي دي چې موږ په دې کې تاسو سره همکاري کوو، تاسو هم کوشش کوئ او موږ هم درسره کوشش کوو. د یادونه ده چې په یاده ولسوالۍ کې هغه فرعي سړک چې د یو شمېر خلکو لخوا غصب شوی و د ولسوالۍ د مسؤلینو لوري له غصبه خلاص او د موټرو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شو.